کندهار کې د ځانګړو ځواکونو میشت کېدل او د کندهار والي تازه امر. دا چې یاد کسان څنګه د ملا هیبت الله امنیت نیسي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په کندهار کې د طالبانو والي د کورنۍ چارو له وزارت څخه غواړي چې د امنیت په برخه کې د کندهار ځانګړو او ملي قطو ته په لوړه کچه پاملرنه زیاته کړي او اړتیاوې پوره کړي. په کندهار کې ځانګړي قطاعت د ملا هیبت الله اخندزاده د ځانګړو غونډو امنیت ترڅنګ ځانګړي عملیات ترسره کوي. د کندهار والي دفتر د یکشنبې په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د حمید الله اخندزاده په مشرۍ د دوی د کورنۍ چارو وزارت یو پلاوی له ځانګړي او ملي قطاعتو څخه د لیدنې په موخه کندهار ته راغلی دی. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې دغه پلاوی یوه اونۍ په کندهار کې د همدې دوو قطو د ملا هیبت الله ځانګړی ځواک او ملي قطې د فعالیت، نظامي زده کړو، وسلو او وسایطو د څار او ستونزو اورېدلي دي. د کورنۍ چارو وزارت پلاوی د کندهار والي ملا شیرین ته په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د ځانګړې قطې ستونزې اورېدلي او باید په ګډه ورته پاملرنه وشي. په خبرپاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې په کندهار کې د طالبانو نظامي قطاعت څه ستونزې لري. د کندهار والي ملا شیرین د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځانګړې قطې فعالیتونه ستایلي او د کورنۍ چارو له وزارت څخه یې غوښتي چې همدې قطو ته باید په لوړه کچه پاملرنه وکړي. په کندهار کې یا د ځانګړې قطه د کورنۍ چارو وزارت پورې اړوند ده او د هیبت الله اخندزاده د غونډو، مجلسونو او لیدنو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ په ځانګړو ورځو کې د پیښو د مخنیوي په موخه امنیت ساتي. د طالبانو ملي قطاعت بیا په ښار او ولسوالیو کې د امنیت په برخه کې کار کوي چې د طالبانو په خبره ډیری د عامه نظم په ټینګښت کې دندې پر مخ وړي. څه موده مخکې رسنیو د خپلو سرچینو له قبله د ملا هیبت الله د ساتنې د ځانګړې ډلې په اړه معلومات خپاره کړي وو. د معلوماتو له مخې د ملا هیبت الله د ځانګړي ځواک شمیر شاوخوا اووه کسانو ته رسیږي. دغه قطه د کابل، ننګرهار، پکتیا، لوګر، کندوز، بدخشان، پنجشیر، نیمروز په ګډون د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې څانګې لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.